سترګې مې ترقې شوې باران شوی دی خچاکونه ټول لامده دي او په دې بارانونو کې چې روژه راشي نو وایي خدایه توبه بیبي دا څنګه وخه وخه دې تا ده که په کلمو مې دی رانې خېټه تړلې ده ما دا خو څه وخت بانګېږي خو 2 ګنټې پاتې دي روژه مات که ویله پخېږي پخېږي به خو ما ته به ډوډۍ ماتې بیبي به خور واکي زه خو داسې ترکاري نه شم خوړی ما ته خورم او که نه د تم بوډا سړی غاښونه دي تا ته پکې ماته وبه دا نه خوروا مې پکې نه ده کړې دا نه خوروا چې د ګاونډیانو کو به یو پوټي نیم ورکو او بس لږه د هغه به یې پلار ته واچوم ته به دقسې سپور مونږ دومره فرق دی د پلار غم مې در شته او د دې غړ پر دې غړ در شته دا چې دا ښځه ولې پوهېږي په میندې دا واده کوم الا خلک پوه دا مور مې پوهه کې دا تا څه ووایي ما څه وویل څه دې وویل اواز دې ونه ما دې دا چې دا مور به یې پوهېږي دا زما مور ده که دا ستا مور دا چې روجي دماغ دې خیر دی که نه انسان نه غلطي کېږي که نه نو دا پکې راځي سهار وختي مې غوښه پسې ولېږي 3 ګنټې د غوښه مې جاښې وکړې او هلته مې مرۍ وجېږي ماما شابه قصابه وای یو خو چې روژه راشي نو پته چې زموږ په دې خلکو باندې څه چلو شي بس په هر ځای کې به رچم شي جنګ جګړې به شي وایي مازغه مې کار نه کوي بس روژه غریبه به بدناموي ته څه په ګډو وډو سره دا ته څه ګډې وډې وې څه وې داداجي ورې د ورځ نه تېرېږي تېره به چې که نه ولې مې دې مانا ټچ کړی والا ته به دا یوازې روژه ده نیولې ده داداجي دماغ کار نه کوي د داجي د ښه دماغ کار کوي ستا دماغ کار نه کوي دا خو لا دا نه روجي هم نه دي وتې او ستا د اوس نه دماغ کار پرېښودو جانې به وي وسپې به وي د خدای هروکي درک ته ووایه ولې تیل پکې ختم شو نه تیل نه مخکې لا خراب ده لږ مزه ښځه ټیک شو دا نه خو موږ کرۍ درکړې ده ښځه صحیح ده ستا زموږ خبره ختمه ښځه ټیک شوه هروکي دې خوا راشه ما راځه نیا السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر بچی هني جوړې دا مې راته وي که نه چې زموږ سره رشته دار دي دلته نوي نوي کډه راوړل او د هغه لیک نوم دي ساده ګلو هغه مسؤل واسطه شولې یا مسؤل او مثلا اړوي او داخل اړوي او دغه او داس پارلمان غونډري دا شمکتې زوی دی که نو اندرانه او دا بو یو کم کورې دي نو داسې اړې په دې داسې لاوشه بیا به مخې داسې راټاوشه هلته به تاسو نه اول جوړ کړي نو چې جوړ راټاوشه سپینه به ورشه نو هلته یو ګیټ دی ګیټ سره نیو حق اشه دروازه ده ته ماته ته ووایه دا بې ماډله بې شکله دا دې چېرته کې بخیر چوک یادګار کې روان یم که نه سمې خبرې کوز به ته وګوره نیرم ته ولې زه پېښور کې روان یم چې دې ماته مې اشنغرۍ ته به لاړ شو ما ته ووایه داسې سړی دا زنانه سره ولاړه وه دې خبرې ما سره ډېر ښه جواب و باسه مړه ته بس یو جواب ورسي زه بس پرې ځم موږ بل چا ته تپوس کوو خبرې دا جواب دی چې داسې به ته وشو هلته به د ګول چوک په راشي روژه منغه دې کار نه کوي زه به رسره لاړ شم نه بس ته موږ ته مخه زه راځې نیا راځه روژه عبارت یو خلقونه به دماغ خرابوي لومه مالات ده او ایښوی شولېږه هسې چې کې بچي که نه خو داسې چلې که نه چې تاسو به څه روجې نیولې روجې خو به زمونږ وي چې توقبه دونه سختې روجې په شکال کې به روجې وي بچي په واوره به جګړې وي او هغه واورې به راتلې کومې چې په غرونو کې ورېږي هغه به یې راپسې په ګاډو کې اچولې وه دلته به یې راباندې خرڅولې اوس خو تاسو شکر وباسئ اوس خو فرجونو کې راته تیارې واورې ملاوېږي هر څه راته ملاوېږي ستاسو روجې خو اسانې روجې خو زمونږ د وخت روجې وي اوس خو دقه د یخه یقني دي او لنډې لنډې ورځې دي هغه په شکال روجې چې تا نیولې وې که نه ته پته به راته لګېدلې وه
ها زونه سخت روزي ډېره سختې بچي ویم خلکو به چې کم دی د هغې غرونو په واوره باندې به خلکو یو بل له سرونه ماتول هغه جګړې به پې په یو کولې بل بستري ویني راخطا کړي هر بازیګر به په بازار کې غد غوبل راځي بیا چې دونه سخته روزي زمونږ په وخت کې راغلې که نه زمونږ په وخت کې داسې سختې روزي کله راغلې که نه مې به زه خورم خلک وي همت راشي چې ویني سم الله راغلی او زه بیا خورم الله یې طاقت راکړي بېبي راځي خو ګاډې واډې وایي په څه ګاډې واډې ته یې کو هغه وایي اوس مې اوږدې روژې وي روژې اوږدې ولې نه مطلب یې دا دی چې اوږدې ورځې وي بېبي دا روژې دومره اوږدې وي او که نه جي دا به څو ورځې روژه وه مخکې چې راځي خو یوه ورځ به یوه روژه وه که نه ته خو رښتیا څه دی یوه ورځ به یوه روژه وه نو اوس خو یوه ورځ کې یوه روژې خو دا ښه دی چې زه به خوړلې ومه یعنې ټولې به مې خوړلې وې بیا ولې خوړل تا خوړلې خبره دې وباسه که نه وږې به سره بېبي ولې موږ وږي نه یو ته خو ځوان زلمې موږ خو بوډاګان یو ویم زه به دا روژه بار لرنو مګر دلته مې نه راته څه نقصان کېږي جمعه ته لاړ شه دقسې مه کښېنه لمونځو بیا اودسو د باران برکات دې ولیده بالکل نه خدای په ما هم روژه لګېدلې د روژې برکات دې ولیدل روړې ماته که زما د ماښام بانک د هندي راځم روژه ماتې ده درې سریا ای خوا راشه السلام علیکم څنګه لیکي پسمان موږ ته خدای پس مکه راکړه السلام علیکم څنګه دی وای کی دې به ته خلې دا ستاسو کوردار دی زمون کوردار څنګه وای تاسو موږ رالو موږ یې دارو جماعت وستاسو کرو ها وای چې په کوجه کې دې مېلمه راشي که نه د الله طرفه رحمت دي خو چې په روژه کې راشي که نه نه زحمت دي ایسا ته ګلا نه ما سوچ کوو که نه تاسو به اوږده کې کښېنئ او دا بۍ به ما سره دننه لاړه کور ته ما سره چې خپل کور یې دی خیر دی دا اوس زنانه کار مان کوي که نه هسې بده خبره ده تاسو اوږده کې کښېنئ دلته به لکړه وباسم بار به کښېنو ګپ پرې کوو بیا کینې خو ګوره چا سره جنګ جګړې ونه کوي نه چا سره خوله ووښئ یعنې هذا موږ څه کار دی موږ مېلمانه یو موږ جګړې له خولې راغلي یو موږ د جماعت یې راغلي یو خیر چې دا ښځه څونه انسان زړېږي که نه نو ډېر زړه او دماغ هم کمزوري ته موږ اوس هم ماشوم هر کار خوشحاله دي هېڅ خبره نه ده یو خبره مې وره خو چې غوښه راووته که نه چې زه دوه قطره کوم ته به یوه خورې ښه ته څلور کړه او زه بوډا یم زه له صرف خورما سره داسې چوکه کوم بس چې داسې ایمانداره زما داسې سړی لګي غوښه به تا ته در وړاندې کوم او ته به خو له دیګه وکې ما ته مې را دې خوا راشه مېلمانه لاړې ده مېلمانه راشه ورستړی به چې په خیر رانې خوی په ټینګۍ کې رالم پخوا خو په ټانګې وي اوله کښېنه صابون مې پکې باقی کړی وي دادي ما ښه نارینه مېلمانه راغلي دي سړي هله بل صبر کټ ولا بار که صبر هله کوټې نه کټ بار کا هغه کوټې نه مې زما او صبر پورې په خیر راورتې دي شکر دی ستاسو دې کلي کې ټولې لارې د چکرونو ډکې دي بس د کلو خو دقه کار چې دوه څاڅکي باران وشي نو بیا پکې دقه چقړې مقړې وي زما نوسې دی ګوخر خو د خوی نه تریخ دی هغوی به دې م راوستي وو که نه چمچې ول ته ډېرې تېرې پاتې خبرې کولې ښه روژه ده که نه ګوخر جان درته راغلی دی راسه راغلی بار ناستی دی خاکه هغه هم راغلی دی بیا سړیه راچه باله ته دغلته ته ورچا نه چې غالب کټ یو نه چې کټ یو څه که ده هغه زما هغه سړي به ته راغلي هغوی سره کښېنه نور کورې څنګه وخت ساعت دې ښه تېرېږي ټولو در باندې دوا سلام یو ګلنګ هم در باندې دوا سلام یو روژه د وټیو چې ختمونه کوې ما ته پکې ډېرې دواګانې کوه ولې نه ګلرنګه راځي ده که کو نه راتلله خو د هغې زوی غټ اپرېشن کړی دی ښه او په روژه ده ډېره سخته ده په هغه خلکو ډېر راځي دغه زه ورځم هغه پخلي له بیا راځم ورشه او پورې ماښام ته خو ټیم لږ پاتې دی که نه و که نه ماښام ته ټیم لږ پاتې دی څوک هم یوازې ښځه یم نه عایشه بسې راځئ جان بچي راځه کښېنئ راځئ
مهرباني کې ها څنګه لري کا څنګه علاقه خو شکر ډېره ښه وه ساده ګوره بارانونو شو نو بل کامونه یو شي ختم شو دا پس مینه مو مسخ شو یې خمو کړو چې رالی او څنګه تاسو ها به زوره کې یو روزه چې مو ست ته نه شو کوی چې روزه ماته کې کنه روزه ماته یو کې سره نو به ارزه کې خو بالکل کې به ذکر کې اسه هم خپکیږم ما وی ته له کمزور شو خو دې شو دښمنی جوړې زیات خوراک ما خامې کی نه بس روزه سخت دي کنه روزه سخت دي څنګه او نو دا به لري په ځان سخت مت راوخه راکه شریکه پورا سټي پکې کړی ته وګورې نه ماشاءالله نه اکثر شپې روزه ما او ورځ روزه ما بس روزه انسان دی کنه غلطون کا پتی له بس دا خوب دی یو دا شپې چې کوم دا کوي نو څه کې روزه نه چوکا دې روزه کې نه تاسو باندې وسونه سو د روزه کې څه خلک سره غوريږي کنه تیم ته زما څنګه کو هغه سالون محل نو یا کنه نه هغه منډه ډیره ختمو ته یې ما کو تاسو راغله راس مدیدار غونټی چې کنه ما پر سر وخت درد کنه چې اوس کوم نه ما هم کنټرول شي جماعت کې بتاوس ارجیش کو دي چټنی چار مرادان سوار اړه چې ګټر سره د مخه ته پراته او چې جماعت دې هغه نه پس وکي خیری به خسته چې نه پای په پوی کې په خو بګورا کې صحیح ده یې ایماندار سړي بل دینه مې ساته ګل بچي واه کې لکه خو که حق نه ما غاونه کار نه کیږي دا ته ډوډۍ ماتو زمون به چې به ان شاء الله دا درته وږي ها دلته ورشه څونه کلیک سترګې یاره پر دې کوم تر هغه وته مال دا کوم مال ملمانی یو وسم كده من بدولا انا ما هو خير يا ما ادري سمح وزوا سلمان اي بس استنيني ولكن اي ما هو بقول لك وجماعتي تيساريكي لا هو يا رجل بس خلي ولا اقولها باتشي اخو سمعت لها بين هذا دي تمام اجازات هذا ما جل ذكر جهزتك هذا ده الموضوع كده لو جابني ده قبل سوي كده بيبر بس زيد على الزمان او بيبر على الزمان السلام عليكم وعليكم السلام څنګه خیر کنه طبيعت خدي موږ سره موږ ستاسو تاسو کوم امتیاز دي څنګه خدي مهرباني بس روزه د کول کې پراته وسه وکړه خبره ده خیر وکړه بس سره ليره ولا بس درته مې هم ځي زو او مې ویم ډیر وخت شری دریم نه کنه مې کلی تراغلی مې تاسو په موکو او زدا روزه ماته به سره وکړو خمو که تاسو پختنه خزي دي کنه موږ پختنه خو نن سبا داسې سپېغې دي ما یو پختن نکو ما ځان سره غشتل خو په ټول دکانونه بندو ما ځان سره پکوړې کباب کنه څه کې دا بدن سره نه خیر روزه بس هغه وخت داسې رئیس خبره نشته دې پېشمنی تم پاتې شو خپل کور دې کنه انا تاسو ما ته دوی کنه ته تاسو زما د څه دی نو دی وایات دی نو خو څه نه راغلی ما ان شاء الله چې روزه ماتو او پښمنی مو کو سبب ان شاء الله زو تاسو خو وای دا نو مش مګا دیرګو هڅه خبره ده تاسو خو زما نه مې ما ځان قربانو خو به ته دې کوي نه وخت وزو او دې سره دوی چې شابه راوړي دې سره خلاص کا دا خو دې ما تړم دی وی چې زو راغو تاسو نه هغه خو زما ورته راځي نو کوي چې چرته یې ساري کما او ما بس درته او ما دې په کور کې نه کړې په ما باندې ځکه ساتي هغه څه خبر دا وکړه چې کې دا لوی راته خرابې نو کنه زمونږ په ټیم کې به تانګي ما باقي مې مغري دا سره خلاص کا ما ته ویلو چې دې سره نظم دا مستقل مزاج نه را بچی نه خدای ته شپې له بزویو نو سره چې هغه ته به ځګړ ور دي او ما چې جماعت په کور کې نه کړې ما را خوان نه راګي نو دا خو تاسو خپل کور دی انسان او د درو جماعت مو کې شپه مو کې پېښ باندې مو کې سبا باندې خدای وخت فروي چې نه بس دا یو خبره دی چې جماعت له کور ته ځل بس پته نه وخت کېږي ما نو ته شاو ضرور ز شاو نه وخت کماله یاره دا څه خیر دې بچ را کنه چې هغه نو مکرم یو دا دې په خو باندې موږ راغلی یو ها قیمت دونه وی چې زبا بس خیر دې لیدل اوس موږ جو په لار ماتو چې کو ته نو بس بیا خلاص ختم یو واخو خو تیار شو
ودرېږه چې دې ښځې له ورکړې موږ به چې راغلی ده او ما لاړه خواله راغله دغه پسې ناسته ده څادر راکاله ما خو تا نه څادر یا خورې یخني ده ورېځ ده یخه ورځ د وجود نن کار نه کوي ورو جام ده او ستا پوړی نو چې تا را کمبل را پچرو که مندیان چې خو د اوسني دور د برچکي په سټه ناست دي خو کوي ځله خلته کې به ورېځ راغله باران سوالم کړی Abay, salam alaikum. وعلیکم سلام Abay, se está yendo tampoco, ma. خو که زویه Pedimos ya que son echados de la chica, ¿no? Los llamaste la mujer de ley, los llamaste de ley. ¿Qué estás sobre? Tú me le exaltas la ley, no vale la ley. ما خو لږ ساعت لا نه راغلي ما خو دا خوښه ده چې هیله راغلې ده. جماعت یې به هم دلته کوو او د میلمه سره سل برکت راځي O sea, salí de aquí, ¿qué? Oye, abay tú, chiruza. Aguay, José. ګوخر ویل Ah. یا خو د خوی نه تریخ دی بیا به راته کارېږي آفرین د پورې څوکو No. دوی مه راولې یوازې راشه زه شپه وم تېره کې اختر کې بیا راشه De los llamados, tío, no me dejas que voy a ir a ti. Fue a ti que me echaste mal ese viaje, tú. بس ورشه زویه ابۍ تیاره ناست یې ځان تیار کړې چې ځو Me pensaba que me pongo la vez tú. هغه چکچې ولې ته بیا رنګ وکړه A ver, me parece que era José de dinero, güey. Mamá, dale que le capaz. María ti cara. Es padre le que para la los llamados, ¿entiendes? الله دې بل Ya basta, ya basta, ya basta. Ya. لا تشملي قاعدة تطلع زمان هذا بيروتين ماشي لا جماعة الله بخير وكي الله بخير أدير هذا أدير هذا الله ما جاب ما خم نسيب ها بس هي نسيب خبيزة بي خلنا دي جندي بیا به راشو بیا به راشو لا ما زيد ما خم لا دي خبيزة ولا كل يوم من هذا يجي لي هذا بيبغى كان من مالكي منم دې ساده ګوره بچي دا خبره ته کوم چې تا زه په دې کمزوري وجود راوستلم روجه ده او بیا دې دونه تادیه اچولې وه څه به م خوړلې وې څه به م څکلې وې روژه ماتې کې نو تا خدای د سره خلاصه کړه زما خوږې نیا خو تا غوبل لا غشتو چې هغوی ته ووایه چې زه خپل روژه ماتې په خپل کور کې کومه په پردي کور کې ماله خوند نه راکوي نو بیا یې زه ولې راوستم چې ما را دونه کاري ورکړو چینچېره فرندوس یې خدای دې تا د دې په لالې سر نه خلاص کړي تا ما به ساده ګل راولېږو چې امۍ ته ووایي چې ګوغر وایي چې زه راځه کلي کې مړی شوی دی لکه دې کمینه ما سره ډرامه وکړه تا ته وایي چې مړی شوي دی او ما ته وایي چې یاره په هغې پړه باندې الټۍ ولې ورګېړۍ خراب شوي دی دا څه کار دی اوس تاسو غم مه کوئ زه پرې شو زما کار راځئ چې دا مې تیني خوړل والله ښې کې پرېږدم راځئ بیا दाजी दा बांगुरा बस टीम के ता बरा टीम करते रे चकली में खड़े वे سلام علیکم جی अरे बेसर रानी هغه کوم مړی چې شو که نه نو هغه واپس جمدی شو نو ما یې دا روژه ماتې بدل ته وکړو بیا به ځو सो